عربو خو موږ وشرمولو، اسلام یې هم وشرموئ، د اسلام نوم یې ور تباه او برباد کوي. امارات والا څوک دوبۍ والا هغه راولاړ سو خپلې لوڼې راویستلې، سرونه یې ورلڅ کړلو، بس خالي یې سرونه غورځول راغورځول. دا لوی بیادبي دي، ډېره معافي زموږ خویندې زموږ لوڼې دي، دا بېشتان یې ورته غورځول. ټرمپ پر د مابینځ کې را روانو او عجبه دا د ټرمپ ظالم ورته کتلي هم نه دي. دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو، دا هغه عرب چې ابوبکر صدیق عربي ولو، دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو، دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو، دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دا عربي وو. نن عرب دې تر ورسېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الله پاک لدرو خبرو موږ راګرځولي یو. د الله پاک درې خبرې ناپسند دي، الله ته محبوب نه دي، د الله نفرت جن کیږي. د الله رب العزت پر هغه درو خبرو لا انسان ناراضه کیږي که چا په ځان کې دا درې خبرې راوستلې. په هغه کې یو خبره به تاسو مخ ته کښېږدم. هغه خبره دا د الله رسول فرمایي و اضاعة المال، مال ضایع کول، مال بې ځایه خرڅول، دا د الله رب العزت ناپسند ده، د الله رب العزت هغه ناخوښه خبره ده. اوس مال ضایع کېدل څه معنا عزیزانو؟ مال ضایع کېده خو تر ډېره حد زما او ستا سر باندې خلاص دی، خو چې زه به تاسو ته نور سر در خلاص کما. نور سر څه معنا؟ نور سر به داسې سر در خلاص کما چې دغه ټرمپ چې د امریکې صدر دی، دومره لوی وطن، دومره زورور وطن او دومره پر لوړه پیمانه د دنیا پر سطح د ترقی و انتها ته رسېدلی دی، خو لیکن صدر یې داسې بې وقوفه دی او داسې د بیزوګیانو د نسل ښکاره کېږي چې انسان یې تصور نشي کولی. د ده چې نورې ویډیو ته یې وګورئ، دی د خپلې لور په باره کې څه وایي. دی وایي که دغه زما لور نه وای ما به څه او څه چې دی هغه کړی وای. تاسو اندازه ولګوئ دا سړی نن د ټولې دنیا بادشاهي چې د هغه په مخه راخستې ده، که څه هم دی د امریکې باچا دی، خو لیکن په اصل کې د تمامو مسلمانانو هغه که عرب دی که عجم دی د هغو پلار دی. د عربو د عجمو پلار څوک دی؟ هغه خالص ټرمپ دی. د دوو ملکو جنگ په یوه ټلیفون بندولی سي او د دوو ملکو جنگ پر یوه ټلیفون خلاصولی سي. بیا یو ملک ظالم را ولاړېږي، یو مظلوم وطن چې هغه د ابراهیم علیه السلام وسلام شار دی، پر یوه ټلیفون ورته وایي زه دې ملګری یم ونسه دې ښار ته، ونسه بمبار و ګولۍ و ټینکونه ورته ونسه. دا پر یوه ټلیفون باندې خو معلومه شوله د تمامو عربو که مسلمانان دي که کافران دي، د تمامو عجمو که مسلمانان دي که کافران دي، پلار یې څوک دی؟ هغه دغه ټرمپ دی. اوس دغه بېځایه مال خرڅول زه به اسانه مثال درکړم. اسانه مثال دا دی چې دغه ټرمپ چې دی هغه رالی قطر ته. قطر خو د مسلمانانو وطن دی، د عربو ډېر پر مخ وطن دی. دغه د قطر چې کوم وزیر اعظم یې بولي یا شیخ بولي، هغه را ولاړ شولو و ټرمپ ته یوه طیاره په ګفټ کې ورکړله. ګفټ څه معنا؟ په تحفه کې ورکړله. 40 کروڑه ډالره د هغه قیمت دی. دا طیاره یې په ګفټ کې ورکړله او دا اول نه قبلوله، بیا راضي سو، بیا یې رضا ظاهره کړله، بیا یې هغه هدیه چې د هغه قبوله کړله. د دغه عربو څه به موږ پوښتنه وکړو چې تا دغه دومره لوی مطلب هغه خرچه چې د هغه تا کوله، هر سړی پوهېږي، خپل مال یې پوهېږي، خپل ګفټ و تحفې یې پوهېږي، خو دومره به درته ووایم چې ته یې مسلمان او هغه د تمام دنیا د مسلمانانو هغه وین زبېښل والا چې دی هغه دی. دا تا په کوم حساب باندې ورکړله؟ دا تا په کوم حساب باندې ورکړله؟ او حال دا دی چې ستا وڅنګ ته عرب دی، هغه د څښلو اوبه نه لري، تا ته اجازه نشته چې ته اوبه ورکې. هغه دوایي نه لري چې د دا یوې دوایي د لاسه دی مري، ته دومره جرأت نشې کوئ چې خالص دوایي ورکې د ابراهیم علیه السلام د ښار و هغه غریبانو ته، مظلومانو ته، زخمیانو ته، بیچارهګانو ته، جنتیانو ته نشي ورکولی. او
دلته راولاړ شوې تا څه وکړلو تا د 1 ارب روپۍ تیاره دا شخصي د خپل جیبه تا دا ګفت ورکوي و چاته دې ورکوي د هغه تمام دنیا د مسلمانانو مظلومانو چې کوم هغه وینو زبېښلو والا دی و هغه ظالم و هغه درنده و هغه حیوان و هغه جهنمی ته تا ورکړلو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې څه جواب لرئ ستا دا خبرې د دې خبرې جواب څوک لري اوس دا یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته به بیا زه ته یو کافر دروښیم دا بیل ګیټ چې کم نیمیږي دا راولاړ دا تقریبا د 9 کالو دی د 9 دا هغه د 1995 څخه راواخله بیا په د مابینځ کې لږ څه کم دا د دنیا امیر ترین شخصیت اوسېدلی دی دا په دنیا کې چې 15 امیران کسان مالدار کسان هغه چې ډیره دنیا یې درلوده دا په هغه 15 کسانو کې یو اوسېدلی دی دا راولاړ سو 100 ارب ډالره دا د ټول دنیا خاص کر پولیو راواخله دا پر دغه پولیو باندې خرڅ کړي دي پر صحت یې خرڅ کړي دي پر تعلیم یې خرڅ کړي دي د خلکو د ژوند د لارې د اسانه کېدو د پاره خرڅ کړي 100 ارب ډالره بل اوس کې راولاړ سو اعلان یې وکړي ویلې ولزما چې څه دنیا ده په دغه دنیا کې به زره ولاړې جمع 99% 99% 1% به زه ځان ته پرېږدم او 99% چې دا به زه څه کوم دا به زه هدیه کوم دا به زه عطیه کوم د تمام دنیا د انسانانو دپاره د دې تعلیم راواخله د دې صحت راواخله د دې بیماری راواخله د دې خوراک راواخله د دې شاک راواخله هغه بیل ګیټس علیحده فاونډیشن هغه بنسټ چې کوم بولي دا د جوړ کړي 100 ارب خرڅ کړي دي اوس اعلان وکړي چې پر روان شل کال کې تر 2045 پورې به زره ولاړېږم 200 ارب ډالره دا به زه بیا پر دې دنیا باندې خرڅوم ولې خرڅوي ولې یوه خبره خو دا ده چې ما ډېر کتابونه وویل د ډېرو کتابو بعد زه و دې نتیجې ته راورسېدم چې دا دنیا به زه څه کوم دا به زه پر جهان باندې خرڅوم موږ کتاب پرېښوی موږ قلم پرېښوی نن پر کوم ځای باندې ولاړ یو پر هغه ځای باندې ولاړ یو چې یو جهنمي راځي زما استاد د عزت زما استاد د بې عزتۍ زما استاد د عزت او زما استاد د ذلت فیصله ده د په لاس کې ده پوسواس یو طرف ته یو جهنمی را ولاړیږي څه کوي دا 99% د دنیا چې دا هغه تقسیموي او دا 99% د دنیا 200 ارب ډالره جوړیږي دا ولی ول ما کتاب ډیر وای ما کتابونه ډیر وویل او دویمه خبره دا په دې وجه کوم چې سبا زمړم خلک دا ونه وای چې دا سړی ډیر مالدار مړ سو یا ز په غریبانو کې ځان وژنم چې په غریبانو کې شمار او جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ویلې ولی الله د غریبۍ ژوند غواړم په غریبانو کې ژوند غواړم د غریبۍ مرګ غواړم او د قیامت په ورځ په غریبانو کې راپورته کېده غواړم هغه مسلمان کلمه گو صحیح سلو تیاره چې دا هغه په گفت کې او چا تور کوي او یو ظالم تور کوي بل طرف ته یو کافر را ولاړیږي دا خپل ټول دنیا 100 عربي وخت خرڅ کړي دي 200 عربي پاتې دي وای دا په دار روان شل کال کې ز پر ټول دنیا تقسیموم که غریبان دي که وږي دي که ترجي دي که لچ دي که د پولیو سره مخامخ دي که د صحت سره مطلب د بیماری سره مخامخ دي دا به پر هغه باندې خرڅوم وستاسو اندازه وکړي چې دا څنګه مسله ده او دا څنګه فیصله ده پوسواس نو دا شم چرالی عربو خو موږ وشرمولو اسلام یې هم وشرموي د اسلام نوم یې ور تباه او برباد کړي قطر خو راولاړ سو تیاری ورکړه امارات والا څوک دوبۍ والا هغه ولاړ سو خپل لونه راوېستلې سرونه ورلچ کړلو بس خالي سرونه غرزول را غرزول دا لوی بیا د دې ډېر محافظ مش خوندې لونه دي دا بیشتانه ورته غرزول ټرمپ پر د مابینس کې روانو او عجب دا د ټرمپ ظالم ورته کتلیم نه دي چې ما ته د خپل عزت تاسو
په لاس کې په لمن کې کښېښوئ دا خو به کم سے کم داد راکوئ چې زبردسته خوندوره شاباش دا دې څونه زورور کار کړی دی دا خپلې لوڼې په لین کې درولې دي لس شل و دیرس دا سرونه ورته غورځوي الله اکبر دا هغه عرب چې محمد رسول الله عربي ولو دا هغه عرب چې ابوبکر صدیق عربي ولو دا هغه عرب چې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان عربي وو دا هغه عرب چې حضرت علي کرم الله وجهه عربي وو دا هغه عرب چې امام حسن او حسین او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دا عربي وو نن عرب دي چې تر ورسېدل وسواس دي خبر من سر خلاص الله اکبر انا لله وانا الیه راجعون بیا څه نشي کولای څنګه چې عربي وطن دی هغه ورژ دی هغه ترژ دی هغه لچ دی هغه دوا نه لري نه اوبه نه خوراک نه چشاک نه لباس نه دوا ورکولی شي ولې بابا یې خوابه دی دا هغه غیرتمن خلک دي دې ته دې طریقې وایست دا طریقې ده بیا څه وکړلو بیا سعودي را ولاړ سولو د ټرمپ سره سودا وکړه د اسلحې خریداري یې وکړله څو کاله مخکې هم بي بي سي رپورټ داسې و چې د برطانیې سه تقریبا د 4 اربو ډالرو اسلحه واخیستله د سعودي د امریکې سه د 6 اربو ډالرو اسلحه چې دغه واخیستله دا یو څو کاله مخکې او د فرانس سه د 3 اربو ډالرو اسلحه واخیستله د دې عربو د چیش لپاره دی واخیستله نن دی ورور هم خور هم بچی هم ښځه هم پلار هم مور هم په وینو سره دی جواب یې کولی سي جواب بیا را ولاړ شو په اربو د کربو روپۍ اسلحه یې اوس بیا پر خرڅه کړله پوهېږئ په دې خبره باندې د کربو روپۍ اسلحه پر خرڅه کړله پر عالمي سطح باندې د اسلحه خرڅول ډېر لوی کاروبار دی ډېر لوړ کاروبار دی او دلته هغه اسلحه جوړوي بیا پر دوی خرڅوي یعنې د 18 اربو ډالرو یې خالي د فرانس څخه چیش واخیسته اسلحه واخیستله د فرانس راپیل خو مې په یاد دي د خیر سره ښه مې په یاد دی په چیش رایلاسلو څنګه رایلاسلو موږ که اسلحه جوړه کړې ده نو هغه ورځ مې بیا در ښکاره کړله چې هر څو غریبان یو هر څو کمزوري یو هر څو د ترقۍ څخه پر شا یو خو هغه مې هم در ښکاره کړله چې تی په ټوله دنیا کې فخر کوئ راپیل مې څنګه پروتلو دغه سعودي د 18 اربو ډالرو اسلحه د فرانس څخه واخیستله او د فرانس د اصلي او د جازو دغه حال دی پوسواس اوس په یو سړی وایي چې عشنو دشمني کمه ده د چا سره به جنګیږي هغه ورته ویلي دشمن دې په ما ورسېدي دشمن زه در پیدا کوم دشمن دې په ما ورسېدي دشمن زه در پیدا کوم بیا راولاړ شي بیا د ملکو په مابینځ کې څه تنازع راولي څه مشکل او پریشاني راولي بیا جنګ سره ورجوړ کړي بیا د هغه خپل اسلحه ورباندې ختمه کړي هغه یې ورباندې ختمه کړي بیا راشي دریم راشي چې وکړي روغ ور وکړي چې روغ ور وکړه بیا د سره نور اسلحه ورباندې خرڅوي ښکاره مثال به بل درکړم زموږ ګلستان خو در معلومیږي زما د پلارو د نیکه وطن دا یادی دا وطن لره ورسه چیش غواړي راکټ غواړي ثقیل غواړي میزایل غواړي توپنچه غواړي کلاشینکوف غواړي هر شی چې غواړي هغه وتا ته درسیږي منګرعا اوبه نسته ډوډۍ نسته دوا نسته قلم نسته صحت نسته اسپیټال یو شی نسته یو دغه شی چې دی پاکستان بیا ولاړ شو وزیرستان لره هر څه پکې ختم دي نسته یو اصله چې دغه پیدا کی دا چاره وړي دلته دا کاروبار څوک سره جوړي پر لوړ سطح خو درته ویل چې هغه خلک دي پر کښته سطح بیا خپل خلک لري د دوه ورونو په مابینځ کې جنگ راشي دی وسره مې پر ټلیفون خبره وکړي اصله دې په کار ده څو غواړي څو سقلانو راکټان غواړي هغه وایي دونه وایي د رسوانګي هم زما کار دی بیا د بل ورور سره د بل تجار بل ورور ټلیفون وکړي دا یې کوم اصله بیا وایي خلک درکم وایي په جنګ کې زه د یوې ورځې شل زره څه غواړم بیا په له وکوټي تباه برباد در په در وطن خاورې کورونه مسجدان اسکولونه اسپیټالونه در په در څه کیسه ده وایي د دوو قومو په مابینځ کې جنګ روان دی دا جنګ چا جوړ کړي دا اسلحه چا ورکړله د کومه ځایه راله دا دغه ظالمان دي بیا چې دا ملکانو خانان وژوندي یاست بیا چې مړه سي بیا ستاسې تاریخ لیکل کېږي چې د چا سې اسلحه واخیسته په څو یې واخیستله روپۍ چا ورکړې او بیا یې څنګه وجنګول ستا به په مردارو اوبو به ستا تاریخ لیکل کېږي
په تور تیار کې با ستا تاریخ لیکل کیږي قطاوتل یې یو ماسټر در باندې خرڅي بل هم در باندې خرڅي یو ځان ته ملک او خان او سردار وای بل هم وای بیا اصلي سر رانی سي د چا په پیسو د قوم د رعایا او په پیسو بیا په لوت جنگي د دزوی په کراچي او په اسلام آباد او په ټاباد کې سبق وای د دزوی په ترکیه کې وسیږي په فرانس او په دوبۍ کې وسیږي د بل زامن ته بیا چانټي ور اغوستي دي بیا وای د بلایان حق خبره نه کوي حق خبره بستا عمر پلار تلا کوم پوښې ما تاسو سره خبره په ذل جلال دې قسمه د ازما خبره ستا دغه ځای مني خدا ځای نه سي منلای او اس اسلام آباد تعلیمات چاول مولوی صاحب په موبایل کې ډېر شخوان کوي دلته چې کښې نه دونه سخت خبرې کوي مال وو زه داسې یم لکه تریخ کباب نه دی هم به خوند درکوي به دې پزر ایلی زه هغه سړی یم موږ ډېر ښه سره خبر یو وطن مې تباه کوي د وطن عزت مې تباه کوي خاوره مې تباه کړله او بیا پر پنجاب لګېږي پنجاب داسې زموږ سره ظلم کړی دی پنجاب سره قلم ورسره و په ګرد پنجاب کې ورسره یو کلاشینکوف نه پیدا کولی ستا د ملا په کور کې کلاشینکوف پیدا کېږي که ته وایې چې اصله خو د مسلمان زیور دی هغه یې دغه مسلمان نه دی ښوولی په دغه اصله تا خپل ورور وژلی دی دا خپله خور دې کونډه کړې ده دا خپله ورېره دی یتیمه کړې ده دا هغه اصله نه ده دا د جهنم پر لاره روانه اسلحه ده الله پاک ته موږ ته وساتي الله پاک ته موږ ته وساتي الله دې مسلمانانو ته بری ورکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد رسول